کیسه د ګل خان په نوم د یو داسې کس ده چې په ټول کلي کې په لوی خټاوار مشهور دی. زه ځم واده ته. دا د امجد د زوی واده دی نن. دی چې هر ځای ته لاړ شي د ټول کلي ډوډۍ په یوازې ځان خوري. په خیر راغلی، راګئ دننه. کله چې یو ذمہدار په خپله خوشحالۍ کې ګل خان ویني نو لاس او پښې یې ورکشي او وایي دا خو ګل خان راغی، دا ته خو مونږ دعوت نه و کړي. ماله وریژې راوړه او غوښه هم. حلوا راوړه چې خوله خوجه کړم. ګلخانه میلمنو ته هم لج پرېږده، هغوی ته ګوڅه پرېږدی که نه؟ بس لج پریژي مې وخوړې او لړه حلوا، خو خیر ځان نه مړاوم پورا. ته دومره خوراک کوي چې چاند سره زیاتې کړې، خکه درته ډوک دعوت نه درکوي. که خپله صحت سمه غواړې نو لږ کم خوراک کوه. لاس راکه چې پاسام. که کور پراده دی خو خېټه خو دې خپله ده که نه؟ نور به دومره خوراک نه کوم. که خپله صحت سمه غواړي نو لږ کم خوراک کوه. که کیسه درته خوښه شوه نو لایک او سبسکرایب مه هېروئ. بیا به له نوو کیسو سره ژر راشو.